کم کس چې د زنا نه پیدای نو دی د امامتۍ حقدار نه دی، منځ کې امامتي نشي ورکول. نو د دې څه وجه ده؟ په دې خبره وضاحت. الجواب، اول خو دا خبره یادول پکار دي چې په شریعت کې په دې هیڅ دلیل نشتی چې د ولد الزنا امامتي دا صحیح نه ده، بلکې په دې باندې د فقهاو د علماو اتفاق دی چې څوک په هغه چا پسې شاته مونځ وکړي چې هغه د زنا نه پیدایي نو مونځ یې صحیح دی. په دې باندې اتفاق دی. اختلاف صرف په څه کې دی؟ په کراهیت کې. لکه جمهور العلماء، اکثر علما دا وایي د ده د امامتي مکروهه ده. معنی دې دا نه چې ته پسې شاته مونځ نه کړي، مونځ پسې کېږي، خو که دی نه وی مخکې شوی نو دا به ښه وه. لکه احناف چې کوم علما دي هغوی وایي د ولد الزنا امامتي مکروهه ده. که چېرته د ده نه علاوه بل څوکي چې هغه حقداري د امامتۍ نو بیا د ده دا مکروهه ده. ولې؟ هغوی دا وجه ذکر کوي د ده پلار نه دی معلوم، نو کیدای شي چې دی جاهلي او علم به ورسره نه وي ځکه چې پلار ورله تربیت نه دی ورکړی. دغه شان امام مالک مذهب والا هغوی هم دغه خبره کوي، وی ولد الزنا پسې شاته مونځ صحیح دی، خو پوخ امام ته جوړول نه دي پکار، دا مکروهه دي. حرام ورته نه وایي، مکروهه ورته وایي. دغه شان امام شافعي مذهب والا هم دا وایي، مطلب اکثر علما دا خبره کوي. امام احمد بن حنبل رحمه الله د مذهب چې کوم علما دي حنابله، هغوی دا وایي چې د ده په امامتۍ کې هېڅ کراهیت نشته. ولې د ده امامتي مکروهه ده؟ چې دیندارۍ کې برابري، چې دیندارۍ کې برابري بس بیا امامتي هم صحیح ده. او دا د ډېرو مشرانو علماو قول دی، لکه سلیمان بن موسی او امام حسن، امام النخعي، الزهري، عمرو بن دینار، اسحاق بن راهويه رحمهم الله، ټولو دا قول دی. دوی دا خبره کوي، ګوره وی حدیث کې دا راځي په صحیح مسلم کې دا حدیث دی چې یؤم القوم اقرأهم لکتاب الله. د یو قوم امامتي به هغه څوک کوي چې د الله په کتاب ډېر ښه پوهېږي. نو چې اوس ولد الزنا په کتاب د الله باندې ښه پوهېږي نو څه چلی به د امامتۍ ده؟ ولې د امامتي نشي کولی؟ عائشه رضی الله عنها روایت ته امام بیهقي راوړی دی، وی لیس علیه من وزر ابویه شی، ګناه خو د هغه مور پلار کړې ده، نو په ده باندې سره دغه ګناه بوج اچولی کېږي. الله قرآن کوي ولا تزر وازرة وزر اخرى، د یو کس بوج په بل باندې مه ږدئ. ان اکرمکم عند الله اتقاکم، الله وی په تاسو کې عزتمن سړی هغه دی چې څوک تقواداري. نو راجح او مضبوط قول دا ښکاري والله اعلم چې کم سړی چې د زنا نه پیدایي او دی د امامتۍ حقداري او دینداره سړی او د دین په تله برابري، د امامتي بالکل صحیح ده، هېڅ کراهیت پکې نشته. دغه علماو سره په دې څه دلیل هم نشته کوم چې دا وایي چې د امامتي مکروه ده. که څوک دا وایي چې د چې د زنا نه پیدا نو پیدا دی، ده پکې څه ګناه ده؟ پیدا شو د زنا نه نو ده پکې څه ګناه ده؟ او په خپله روغ سړی دی، دینداره دی، په کتاب پوهېږي، په سنت پوهېږي، نو چې په دې هر څه پوهېږي نو بیا څه دلیل دی په دې باندې چې د امامتۍ نه شاته کې؟ امام شعبي رحمه الله د هغه نه چاته پوښتنه کوي د دغه سړي امامت څنګه دی چې هغه ولد الزنا د زنا نه پیدایي؟ نو هغه وی زه داسې مشر پېژنم او امام چې پلار یې نه دی معلوم چې پلار یې څوک دی. دغه شان د امام ابو حنیفه رحمه الله وی ما د امام عطا نه تپوس کو چې دا ولد الزنا امامتي کولی شي که نه؟ وی چې لا بأس به، هېڅ خبره نه ده. بېده وي امام عطا وی دغه خلک چې څوک د زنا نه پیدا دي په دوی کې داسې ډېر خلک دي چې زموږ نه زیاتې روجې نیسي، زموږ نه زیات مونځونه کوي. او ځکه امام ابن عبدالبر رحمه الله وی
وایي داسې صحیح حدیث په دې کې نشته او نه صحیح روایت په دې کې چې مانځه ته به هغه څوک مخکې کېږي چې هغه د زنا نه نه پیدا یا د نسب خبره پکې راغلي. حدیثونو کې ټوله دقه خبر راغلی دی چې امامتۍ ته به هغه سړی مخکې کېږي چې هغه په دین باندې پوه وي. نو که چېرته سجي کې یو کس مانځه ته مخکې شي هغه د زنا نه پیدایي نو امامتي صحیح ده که مکروه ده؟ صحیح ده، هېڅ حرج پکې نشته، هېڅ دلیل د دغه علماو سره نشته مولیانو سره کوم چې ورته مکروه وایي، هېڅ دلیل نشته، هغه ټول عقلي خبره کوي. داسې کیدی شي اوس که یو ځي کې د دې نه مسله جوړېږي، لکه اوس یو ځي کې امام غوره کوي او په دې خبره باندې مسله جوړه شوه چې جي دی خو د زنا نه پیدا دی او پلار یې نه دی معلوم. د مسلې ختمولو دپاره بیا داسې پکار دی چې بل کس وګوري چې هغه دینداره او د امامتۍ په دې شروطو پوره وي، صرف د دې مسلې ختمولو دپاره. نور موږ دا نه وایو چې د په امامتۍ کې څه چل دی. سړی مور پلار یې زنا وکړه او یو ښځې او سړي زنا وکړه، د هغې نه ماشوم پیدا شو، ماشوم غریب ته څه ګناه ده؟ او شریعت کې الحمدلله په هېڅ چا باندې ظلم نشته. او دا خو ظلم دی چې کله داسې کس ته د داسې عباداتو نه محرومې صرف په دې چې مور یې زنا کړې دی یا پلار یې زنا کړې ده والعیاذ بالله.